پا ابتدا کی د منز دا بجائز وا چی آغا با سکرال سلام بے واچولو نو دا سلام جواب باغا ورکولو. ابتدا کی داوا چی یو کس با پا منز ولارو او سوک براغ سلام بے واچولو نو داغی جواب بے ورکولو پا منز کی. او نبی علیہ السلام پا منز بانے ولارو صحابرال سلام واچولو نبی علیہ السلام جواب ورنکا نوی پریشان شو. بیا ورطا نبی علیہ السلام فرمائل چی دا اللہ آیاتون راغلی دی کتاب اللہ راغلی دی نازل شوه دی او پای کې دا خبر خودلی دا چی تاسو پا آغا چا باندی چی آغا دا منز کی دی نو پا آغا باندی سلام ما چوئی او چی سوک پا منز کی دی پا آغا باندی سلام واچولیشن نو جواب با نور کئی. او دا آیاتون ورطولستل چی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَا کله چې قرآن لستیشي نو دا آغی تا بغوک کی خودیشی وَأَنْسِتُوا او چپئے یعنی کہ سلام مسئلہ ختم شوا نو وی دا پا منز بارکی چی ابتداءن پاغی کی دا سلام جواب او سلام چول داو نوی داغی دا ختمولو دا پارا او داغی دا منسوخ کولو دا پارا اللہ دار آواز تول چی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَا چی کل دا اللہ کتاب لستیشی نو بس وقت باورتا کیری وَأَنْسِتُوا چھپو سیگی لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ دائی طریقہ کار او خدا وی داد دی ببارکی اللہ نازل کرے دے. صحیح شوا بل علماء کرامی او بل مسئلہ دا دین رو باسی او آغا مسئلہ دا رو باسی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ آغا دا دی آیاتون دا مصداق گرزی دلیل گرزی دا دی دا پارا چکل امام آغا لگیا دے امامت ورکی نو تا باندی دا آغا پا اقتدا کی تا باندی دا قراءت ویل نشتا. قراءت دیتا ہوئی چاگا دا اللہ کتاب سور فاتحہ یا سورت دا پتا باندی نشتا دیتا قراءت ہوئی. قرآت ویلی شد اللہ کتاب سور فاتحہ وغیرہ نو اکل چی امام پسی ولاڑی نو چی امام پسی ولاڑی نو دا آغی طریقہ کار دارے چی تبا خاموش ولاڑی ذکوی اللہ ویلی دی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ کل چی قرآن لستیشی نو فَاسْتَمِعُوا لَا وگور تکیدا او کاغا نئی نو وَأَنْسِتُوا چپو سیگا. نو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پا دلیل دا دی خبر کی دا آیت پیش کئی او بعض علماء لکی چی پا دی کی دا مصداقم دے ذکر چی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل قراءت الامام قراءت لمن کان خلفہو چی دا امام قراءت دا آغا چا دا پارا چی رستو ورپسی ولال دی دا آغای دا پارا مکمل او ثابت او برابر دے. لکہ منگا راشو امام پسی ادریگو نو بس منگ نا سورت فاتحہ پا منگوانی ویل لازم دی او نا سورت ویل لازم دی بلکہ خاموش باغ ادریگی او فاستمعوا لا کاوری او کناوری نوان ستو لعلکم ترحمون بس چپو سیگا او دا قرآت خلف الامام اولو یا مارکت الارام مسئلہ دا خود ایمان او دا غیر ایمان مسئلہ نا دا کنی کچا او نویلنو آغا دا ایمان نووتا نا بلکہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پر دلیل کی دا آیات پیش کی چی گورد اللہ کتاب ہوئی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَا چی قرآن لستیشی وگور تکیدا وانسیتو چپو سیگا نو دا مسئلہ شوا. بل خبر پا کہ دام علماء کی
چې بعض حدیثو کې راځي چې لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، چې تر هغه وخت پورې د مونځ نه کیږي چې تر څو د سورۃ فاتحه ویلي نه وي. نو موږ وایو ټیک ده چې امام سورۃ فاتحه نه ده ویلي او پاتې ته شو مونځ کې مونځ نه کیږي، یا ځان له مونځ کې او سورۃ فاتحه دې ونه ویلا نو بس پاتې شو مونځ دې نه کیږي. لومبي رکعتونو کې یا سنتو کې نوافلو کې واجباتو کې پای کې چې سورۃ فاتحه ونه ویلا نو مونځ دې ختم شو. نو لا صلاة الا بفاتحة الكتاب معنا دادا چې مونځ بغیر د سورۃ فاتحه نه نکیږي، خو پای کې خلف الامام نشته کنه، دا ټکي پکې نشته. نو معلومه دا شوا چې د قرآن لستل چې کیږي قرئ القرآن ویل دی چې قرآن لستل کیږي نو چې اوري نو وقت بورته کیږي او کني چپ پوسیږي. او بل حدیث هم داره چې قراءة الامام قراءة لمن خلفه. بہرحال مسئلہ معلومه شوا. نو بعض علماء لیکي چې پدې کې دا مسئلہ هم علماء ثابته دا ډېر د بحث خبره ده خو څه فائدې هغه بیا نشته. نو لہذا موږ مختصر دا خبر وکړو ان شاء الله اور پسې به بیا کله بحث محتاج وي نو بحث به بیا غو کو. الله رب العزت دې موږ او تاسو ته د قرآن او سنت صحیح لار غوخی او الله دې پاغه باندې موږ روان کی او کما چې هغه لارې دي چې هغه نور دي الله دې داغې نه موږ بچو محفوظ کی. الله رب العزت دې موږ او تاسو د شریعت مطابق هغه وګرځي. الله زمونږه عقاید او اعمال ټول د شریعت مطابق کی. بیمارانو ته الله صحت کامله عاجله نصیبه کی. الله څومره مسلمانان وفات شوي دي الله ته مغفرت او بخښنه نصیب کی. وصلی الله